اے د افغانستان مسلمانانو، اے د افغانستان هغه مظلوم مسلمانانو، اے غیرتي مسلمانانو، اے د جهاد بانیانو، اے نړۍ ته هغه غټ تاریخونه پرې خودونکو مسلمانانو راشي کلمه یې وکړي، په دې ملک باندې ورحمېږئ، په دې ماشومانانو باندې ورحمېږئ، په دې زنانو باندې ورحمېږئ، یو نظام بقا ته پرېږدئ، یو نظام هغه حرکت ته پرېږدئ، تمدن ته پرېږدئ. والله که یو نشئ مخکې د چا په لاسونو باندې دا امت په ویر کې پروت او د دې امت د سترګې نه اوښکې روانې وي او د دې د کټون نه وینې څڅېدلې، هر ښار د ماتم سره مخامخ و. نن د یو ظالم او د یو فاسق او د یو فاجر په لاس باندې نن زما د امت او نن زما د ملک د هغې مختلفو اقشارو او د مختلفو ولایتونو خلک هغه په ویر باندې اخته دي، هغه مظلومان، هغه بیچارهګان چې د بل تداوي ته محتاج وو، هغه بیچارهګان چې هغه د بل لاس ته محتاج وو، هغه بیچارهګان چې پلرونه یې بولي دا به زما دپاره قلم یافته انسان شي، دا به زما دپاره تعلیم یافته انسان شي، دا به ما له خیر راوړي، دا به خپله ښځه وپېژني، دا به خپل بچي وپېژني. هغې باندې ظالم داسې حال راوسته چې د کابل دغه پراخ ډاګونه په دې مړو باندې ډک کړل او د مسلمانانو په ویر باندې کېنول. یو شی والله العظیم که په دې باندې خلاص شئ، که د هر ملک جاسوسان در پکې، که د هر ځای جاسوسان در پکې، ملعون دي هغه جاسوسان، ملعون دي هغه کاري سټي، ملعون دي هغه د بل چا خوړونکي، ملعون دي هغه څوک چې د افغان ملت باندې رحم نه کوي، ملعون دي هغه څوک چې هغه د افغانانو وینې څکي، ملعون دي هغه خلک چې هغه د افغانانو په وینو کې برخه اخلي، ملعون دي هغه خلک چې د افغانانو د وینو تویېدلو ته زمینې برابروي، ملعون دي هغه خلک چې نن د هغوی دپاره ورځ دا به د خوشحالۍ، خو لیکن زما د امت او زما د ملک د هغې میندې په ویر کې ناستې دي. قسم په رب باندې داسې ظلمونه دا فرعون هم نه و کړي، داسې ظلمونه نمرود هم نه و کړي، داسې ظلمونه زموږ او ستاسې په دې نړۍ کې هغه اسرائیل چې ډېر غټ قوت یادېږي او یهود دي هغه هم نه دي کړي. راشئ سره یو شئ، د ورورۍ غېږ ورکړئ او هر ظالم چې باندې ظلم کوي، وحشت کوي، بربدیت کوي، انشاءالله تاسو به د هغې مخه ونیسئ. پرېږدئ دغه سیاسي اهداف. ډېر وزیران د منځه لاړ د وزارت د خپلولو دپاره د دې ملت مینې وتوی کوئ، د حکومت چلولو دپاره، د بقا ساتلو دپاره او د اختیاراتو لاسته راوړلو دپاره د دې ملت مینې مه توی کوئ. قسم په رب باندې دا د مظلوم ملت دی، خیرې به مو له ووایي او داسې به ووایي چې بیا په دې ملک باندې تاسې قدمونه کېنهدئ لکه څرنګه چې هغه ظالمانو د الله عز وجل سره تمرد کوو، سرکشي کوله، الله پرې هغه خپله ځمکه حرامه کړله. فإنها عليهم محرمة 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. چا چې د دې ځمکې څخه خیانت کړی دی، د دې یتیمانانو څخه خیانت کړی دی، د دې کړېدلي ولس سره خیانت کړی دی، قسم په دا ټول چې دا خلک دلته ناست دي دا ټول په انقلابونو کې راوړېدلي دي، د هر کور یو شهادت څه کړی دی، د هر کور کې یو زخمي د پخواني رژیمونه پاتې دی. عقلا لږ ورته کې رحم په دې باندې وکئ، راشئ کلمه یو کئ، تفریقونه ځانونه بچ کئ. رب سبحانه وتعالى فرمایي د الله عز وجل وینا ده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. مکه دا خلق بشان دي چې هغه تفریقي کړي او اختلافات دي جوړ کړي. هي الله عز وجل عبادو د بغي نظر نه بچ کړي، هغه قومونه چې پاک ظلمونه ورفکي، ولو کده د اسلام خاوندي، ولو کده د رجوع خاوندي، ولو کده د ذکر خاوندي، ولو کده د بستري خاوندي، راشي ظلمونه په خپل کور کې فريدي، زيته فريدي، حکومت د رعیت سره، رعیت د حکومت سره، یو نظام د بل نظام سره، بل د بل سره، یو تنظیم ولای دی یو سره، بل د بل سره ظلمونه فريدي.